سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، خدای دې روغ جوړ اوسئ. سهار هم بخیر. اوس روان یو د اختر اوله ورځ ده، د لوی اختر اوله ورځ ده او اوس د عیدګاه خواته روان یو چې لوی اختر لمونځ وکړو له خیره سره او وګورو چې څه خبرې دي. سهار وخته دی او بسونه ډېر نشته، نو اوس روان یو 15 دقیقې پیاده ځو یو ځای ته چې بس کې کینو او لاړ شو عیدګاه ځای ته. سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، دا د اوس روان یو د عیدګاه خواته. خلک ماشاءالله ښه ډېر راغلي دي، نو شاته مې ګورئ افغانان هم راسره دي. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, et celui qu'Allah a guidé vers l'islam, qu'il sache que c'est un énorme bienfait d'Allah sur celui dont Allah l'a honoré. Louange Allah qui nous a guidés à sa connaissance, à son amour. دا د خلک راوځي د عیدګاه نه او ټول روان دي خپل څه خواته، کورونو خواته. نو موږ هم ځو چې بس کې کینو او ځان ورسوو کور ته. او دا د اختر ورځ کې د ډېر جالب کار وشو. موږ لاړو د څه دوکان ته، ترکان دوکان ته چې یو څه شیریني واخلو، ځکه چې دلته د ماشومان چې راځي نو اختر ورځ کې د کورونو ورونه وهي چې چاکلیټونه واخلي د خلکو نه. نو موږ کور کې چاکلیټ نه و، لاړو چې چاکلیټ واخلو. نو هلته یو افغان ځوان برابر شو، موږ هېڅ نه پېژندو، د بل ښار نه راغلی و. نو هغه بیا زما د دوو بچیانو له دغومره شیرینیانې واخیستلې. نو زما بچیانو ورته ویلې چې دادا مې موږ له اخلي. نو هغه ویلې دادا د ځان له واخلي او زه به یې تاسو له واخلم. نو افغانان دلته هم چې دي مینه ناک دي، خپل افغانانو قدر باندې پوهېږي. نو هغه ویلې چې زه خپل بچیانو پسې خفه شویم او دغه ستا بچیانو باندې مینه ماتېږي. نو بس تاسې مینه خپره کوئ، ښه اختر ولرئ، مزې کوئ. څوک چې افغانستان کې دي خپل کورنیو سره ښایسته وخت ولرئ، او څوک چې بهر کې دي انشاءالله خدای پاک هم خپل کورنیو سره یو ځای که، نو ښه اختر ولرئ. نو دا د لرې د زړه نه همدغه شیرینیانې دي چې زما بچیانو له دغه افغان ځوان اخیستې. نو ما د نوم پوښتنه یې ونه کو. نو بس هر چېرته چې وي که دغه ویډیو ویني بس مننه ترېنه کوو. همدغه شانتې د مینه ناک اوسي تل. ښه وخت، خدای پامان.